انتہائی واجب الاحترام عزتمند و مشرانو، یقیناً زمون اساسو په معاشره کې یو څیز ډیر زیات عام شوی دی چې هغه نن سبا کفارو زمون اساسو تباہی دپاره راویستلی دی چې نن سبا د معاشرې هر جوان نسل که هغه مشر دی که کشر دی او دغه شان تر دې پورې چې زنانه هم په هغې کې مبتلا دي، هغه څه دی محترم او هغه موبایل انټرنیټ دی چې زمونږ نوجوان طبقه انتهایی حد درجې خرابۍ طرف ته روان کړې ده. یقیناً دا نت او موبایل داسې څیز دی چې په دې په منځ کې بېحیایي راوستله، زنا یې عام کړله او دغه شان د مشرانو عزت یې ختم کو. عزتمند ورونو، د ټول نه لوی نقصان خو دا دی چې دا د انسان وخت ضایع کوي او هر څیز چې کوم دی هغه په پیسو میلاویږي، لیکن وخت داسې څیز دی چې دا به بیا په پیسو نه میلاویږي او دا وخت انسان ته دوباره چې کوم دی هغه نه میلاویږي، دا ژوند یو ځل میلاویږي. عزتمند ورونو، موبایل دا انتهایی ډېر زیات خطرناک څیز دی ځکه چې په دې سره د انسان وخت ضایع کیږي او بل محترم په دې سره د انسان د سترګو نظر هغه محفوظ نه پاتې کیږي، ځکه که یو انسان دا دعوه کوي چې په دې سره زما نظر محفوظ کیږي نو دا غلطه خبره ده، ځکه انټرنیټ داسې یو څیز دی چې په دې کې انګریزانو داسې طریقه اختیار کړې ده. که یو انسان په نټ باندې یو اسلامي ویډیو سرچ کوي نو د هغې نه لاندې چې کوم دی بیا نورې ویډیوګانې هم راځي چې هغه فحاش ویډیوګانې وي او انسان په کلیک کولو باندې مجبوره کي. نو په دې سره چې کوم دی د انسان نظر محفوظ کیږي. نو الله جل شانه فرمایي ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنه مسؤولا، بېشکه دا سترګې دا غوږونه او دا ورونه د هر څه باره کې به تپوس کیږي. یعنی الله جل شانه چې دا انسان د دنیا ته رالیږلی دی د یو مقصد دپاره رالیږلی دی او بیا الله جل شانه په انسان باندې بېشمېره انعامات کړي دي، هر قسم انعام ور باندې کړی دی، خپل نعمتونه یې پوره کړي دي، د یو مقصد دپاره رالیږلی دی. اوس چې انسان هغه ټوله ورځ په موبایل کې لګیا وي او په دې باندې بدنظري کوي نو یقینا دا انسان د الله جل شانه د یو لوی نعمت ناشکري کوي. داسې نعمت د محترم او دا نعمت چې د چا سره نشته دی هغه کس نه تپوس وکړه چې هغه څومره افسوس ارمان کوي. نو یقینا دا نظر الله جل شانه زموږ او ستاسو نه اخیستلی شي، لیکن دا موږ ته مهلت راکوي. نو عزتمند ورونو، یو نقصان خو پکې دا دی چې په دې سره انسان نظر هغه محفوظ نه پاتې کېږي. بل محترمو، د دې موبایل په استعمالولو سره د انسان د زړه د الله جل شانه یره ختمېږي، د الله جل شانه قدر ختمېږي. ځکه که یو انسان دی او هغه موبایل استعمالوي د خلقو د وړاندې دی نو دی په هغې باندې غلط څیزونه نه ګوري، ځکه دی شرمېږي، د خلقو نه ورله حیا راځي او کله چې دا انسان دا ځان له کیني نو بیا د ده زړه چې بیا څه غواړي هغه څیز دی صرف کوي او هغه څیزونه په دې باندې ګوري. الله جل شانه فرمایي یستخفون من الناس، دا منافقان دا هغه خلق دي چې دوی د خلقو د وړاندې ګناه نه کوي، یعنې یریږي د خلقو نه یریږي چې دا به بد وګڼي. ولا یستخفون من الله، او د الله جل شانه نه یریږي. نو عزتمند ورونو، په دې سره د انسان د زړه نه د الله جل شانه خوف او یره ختمه شي.